د غرونو په سرونو باندې لمر راختلی و. په کلي کې د سکون ماحول او هر خواته اوبه او شنه ونې بوټي وو. دې کلي کې یو ځوان سلیم هم اوسېدو. سلیم د زړه نه ډېر پاک، ایماندار او محنتي هلک و. هغه به د خپلې کورنۍ دپاره حلاله روزي ګټله. د سلیم تر ټولو ګران ملګری د هغه غوا سپوږمۍ وه. سپوږمۍ یو ډېره ښایسته او وفاداره غوا وه. سلیم د هغې ډېر خیال ساتو. د کلي ملک او نورو خلکو به سلیم پورې خندل چې هغه خپلې غوا سره څومره مینه کوي او دا ډېر کم عقل دی. او سلیمه، بیا دې د خپله شهزادګۍ روانه کړې ده. دومره خدمت یې کوي لکه چې کومه خزانه درته راوباسي. دا یوه غوا ده لیونیه. ملک صاحب، دا زما لپاره یوازې غوا نه ده، دا زما د کور برکت دی. الله پاک د هر ژوندي شي په خدمت کې خیر ایښی دی. سلیم د خلکو خبرو ته غوږ نه نیو. هغه به ټوله ورځ په پټو کې سخته خواري کوله. هغه ته یقین و چې د حلالې مزدورۍ ګټه تر ټولو خوږه وي. ماښام چې به سلیم ستړی کور ته راغی، نو لومبی کار باید دا و چې سپوږمۍ یعنې خپلې غوا ته به یې واښه او اوبه ورکړي. خو نن ماښام سپوږمۍ یو څه بدله شان وه. بیا شپه شوه او د سپوږمۍ حالات خراب شو. هغه په زور ساه اخیسته او بدن یې تبې نیولی و. د سلیم مور هم ډېره پریشانه وه. سلیم ټوله شپه د خپلې غوا سپوږمۍ سره ناست و. هغه ډېر غمجن و. هغه فکر کاوه چې که سپوږمۍ ته څه پیښه وشوله نو هغه به څه کوي. د ګل خان پیغورونه ورته په زړه کېدل. سبا شو خو سپوږمۍ جوړه نه شوه. سلیم د کلي حکیم راوستو. ډېرې نسخې یې ورکړې خو هېڅ پیدا یې ونه کړه. سلیم ناهیلی شو او په جلا شو. بیا سلیم خپل غم لرې کولو دپاره د کلي نه لرې غرونو طرف ته روان شو. سلیم دا په لاره یو بزرګ بابا ورغی چې دا تورګل بابا او د لرې سفر نه واپس را روانو. ای ځوانه، زه مسافر یم، ډېر لوږي او تنده مې ده. ما ته لږ اوبه او روټۍ راکړه چې وخورم، ځکه چې زه وږی یم او سفر مې ډېر کړی دی. که څه هم سلیم په خپل خفګان کې و، خو د هغه بزرګ بابا په حال یې زړه وسوځېدو او خپل غم یې هېر کړو. همدغسې سلیم هغه بزرګ بابا ته خپله روټۍ او اوبه ورکړې، کوم یې چې ځان سره غاړ ته وړي وو. بچیه، ستا په مخ کې د غم نښې دي. ولې دومره پریشانه یې؟ ما ته خپل حال ووایه. بابا جی، زما یوه غوا د سپوږمۍ چې هغه ناجوړه ده. زه هغې سره ډېره مینه کوم. د هغې په وجه زه خفه یم. همدغسې سلیم هغه بزرګ بابا ته د خپلې ناروغه غوا سپوږمۍ کیسه وکړه. هغه ورته وویل چې څنګه د کلي خلک او په ځانګړي ډول ګل خان پرې خندل او اوس چې غوا ناروغه ده نو خو د هغه زړه مات دی او خفه دی. تورګل بابا د خپل کڅوړې نه څه عجیبه شان شنه واښه راوباسل چې دا واښه د نورو واښو نه مختلف و. د هغې نه یو روښاني غونډه کښېنه راتله. واښه خپلې غوا ته ورکړه، هغه به جوړه شي. خو یاد ساته، دا واښه یوازې د هغه چا لپاره برکت راوړي چې زړه یې پاک او نیت یې سم وي. سلیم چې کله د بزرګ بابا هغه خبرې واورېدې نو ډېر خوشحاله شو او واښه یې ترې واغوستل او د هغه شکریا یې ادا کړه. سلیم بیا د خپل کلي په لور منډې کړې. شپه شوې وه خو د سلیم په زړه کې د امید رڼا وه. سلیم خپل کور ته ورسېدو. مور یې د غوا سره ناسته وه او جللې یې وه. اوس بیخي ساه نه اخیسته. بیا سلیم هغه جادوواله واښه غوا ته نږدې کړلو او هغه غوا هغه جادوواله واښه خو په مزه مزه خوړل شروع کړل. څنګه چې د سلیم غوا هغه جادویي واښه وخوړل نو د بدن نه یې یو رڼا پورته شوه او په خپلو خپو ودرېده. سلیم او د هغه مور حیرانه پاتې شول. سپوږمۍ اوس د پخوا نه هم ډېره ښایسته او صحتمنه وه. سلیم د خوشحالۍ نه خپله غوا په غېږ کې ونیوله. د کلي ټول خلک راټول شول. دیو یقین نه کاوه چې دا هغه مړه کېدونکې غوا ده. دا خو معجزه ده. ټولو ویل. ګل خان په خپله کوټه بره ولاړ و. کله چې هغه سپوږمۍ ولیده د هغه سترګې له حیرانتیا او حسد نه کولو شوې. کله چې سلیم غوا ولوشله نو د شیدو پر ځای ترې داسې خوشبویه او زیاتې شیدې راووتې چې لوښي ډک شول او لا هم روانې وې.
د سلیم وا عامه وا نه ده دا جادو هلته او سو واله ما چې دا وا زما په کور کې وي ولې چې زه د کلي خان یم بیا ګل خان د سلیم کور ته راغی. هغه سلیم ته د پیسو یوه لویه کڅوړه وښوله او ورته ویې چې دا وا ما ته راکړه او دا پیسې واخله. بخښنه غواړم خان صاحب، دا غوا زما د کورنۍ یو حصه ده، زه خپل ملګری په پیسو نه خرڅوم. خانو ته زما خبره نه منې یا ساته سلیمه ګلخان حواسو ترلاسه کوي چې څه یې زړه والي په خوښه وي یا که په زور. د ګاونې یو هوښیاره پیغله زرمینه د دیوال تر شا ولاړه وه او دا خړ څه یې اورېدل. هغه ته معلومه وه چې ګلخان ډېر بنیته سړی دی. بیا په هغه شپه ګلخان خپلو ولو ته ووایه نن شپه باران دی، خلک به ودوي او لاړ شئ او هغه وا ماته راولئ. هوا خرابه شوه، تورې وریځې راغلې او د برېښنا او تندر سره باران شروع شو. زرمینه په باران کې د سلیم کور ته ورغله تر څو هغه خبر کړي، خو دروازه بنده وه او تندر له امله سلیم د هغې اواز وانه اورېده. د ګلخان غله په پته د سلیم کور ته ورغلل او د غوا خواته روان شول چې وا پته کړي او د ځان سره یې بوځي. بیا ولو د سپوږمۍ په غاړه کې پلي واچول او په زوره باندې یې ځان سره روانه کړه. د سلیم غوا ډېر زورونه کول خو له زورور و. هغې هغه د کړي نه بهر د ګلخان پټ ځای په طرف بوتله. سلیم ناڅاپه راپاڅېدو. هغه ته احساس وشو چې څه مشکل وروسته دی او په منډه یې لاټین ځان سره راواغست. کله چې سلیم د وا طویلې ته ورغی هلته سپوږمۍ نه وه، یوازې د هغې پرې شوې رسۍ پرتې وې. سلیم په ځمکه د بوټانو او د وا د پښو نښې ولیدې چې د ځنګل په لور تللې وې. بیا سلیم په هغه توپانې شپه کې د خپلې وا پسې منډې کړې. هغه د هیڅ پروا نه کوله. سلیمه ودرېږه، زه خو هم تا سره ځم. ګلخان ستا غوا د خپل هغه زوړ کور په طرف بوتلې ده. لرې د غره په لمن کې یو زوړ کور وي چې هلته ګلخان د غوا انتظار کاوه. اوس دا جادي وا زما ده، اوس په زه د دې نه هر سوالم چې څه مې زړه والي. سلیم او زرمینه هغه زوړ کور ته ورسېدل او ګلخان ته یې وویل چې پرېږده زما د غوا نه لاس واخله. تر ډېر ناوخته راغلې سلیمه، اوس وګوره چې زه د دې وا نه سوالم. ای جادویي وا ما ته د سرو زرو غر راکړه. زه غواړم چې د دې دنیا تر ټولو نه مالدار سړی شم. ناڅاپه د سلیم له وا د بدن نه یو رڼا پورته شوه. دا رڼا ډېره سره او ویرېدونکې وه. د ګلخان د سر د پاسه د سرو زرو په ځای تورې وریځې راغللې او د هغه وریځو نه د ګلخان د پاسه خټې را وورځېدې. د هغه ټولې سپا کپړې یې په خټو باندې څښا کړلې. د هر څه لیدو سره غله د هغه ځای نه وتښتېدل او ویې ویل چې تښتې دلته پیریان دي. سپوږمۍ په آرام سره د سلیم خواته ورغله او هغه جادویي رڼا د هغې نه ورکه شوه. توبه زما توبه ده، زه به نور هېڅکله هم د چا سره څه ظلم ونه کړم. لکه څنګه چې د ګلخان غرور مات شو همداسې طوفان ودرېدو او په اسمان کې سپوږمۍ راوخته. بیا سلیم، زرمینه او سپوږمۍ په خوشحالۍ سره بیرته کلي ته روان شول. د لرې غره نه تورګل بابا د هر څه لیدو او مسکی شو. هغه پوهېده چې حق بریالی شو. سحر شو، ټول کلیوال را جمع وو چې وګوري څه شوي. ګلخان په خپلو خیرنو او شلېدلو جامو کې شرمنده روان و. سلیمه ما ماف که، زه ستا نه معافي غواړم، ما تا سره ډېر بد کړی دي. سلیم ډېر رحمدله و. هغه ګلخان ته غېږ ورکړه، ورته ویې ویل انسان نه غلطي کیږي، ما بخلی. زرمینه د سلیم د لویې حوصلې ته نوره هم خوشحاله شوه او د هغې په منځ کې د یو نوي ژوند پیل وشو.
تر هغې وروسته د سلیم په ژوند کې ډېر برکت راغی. د سپوږمۍ شیدې د ټول کلي لپاره شفا او غذا شوه. همدغسې کلیوالو د یو بل سره حسد نه کول چې د سلیم کیسې ټولو ته د ایماندارۍ درس ورکړو. یو کال وروسته د سلیم وا یو ښایسته بچی راوړو. د سلیم خوشحالي د سره نوره هم زیاته شوه. اوس سلیم، زرمینه، مرجانه او د هغې حیوانات یو خوشحاله کورنۍ وه. سلیم به د کلي ماشومانو ته خپلې کیسې کولې او ځان ته به یې ټول راغونډ کړي وو. چې نیت دې پاک وي نو الله به دې خاورې په سرو زرو بدلوي، او چې نیت دې بد وي نو سره زر په خاورو الله تعالی بیا بدلوي. سلیم یو ځل بیا د هغه غرو طرف ته وکتل چېرته چې هغه بزرګ بابا لیدلی و، او په زړه کې یې ورته دعا وکړه. همدغه شان په هغه کلي کې د مینې او ورورولۍ ژوند روان شو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.